یو بل شی چې زما او ستا ژوند کې د هغې ضرورت هم ډېر زیات مهم دی چې هغې ته علم ویلی کېږي. څنګه چې اوبه او خوراک او خوب او واده زما او ستا دپاره لازم او ضروري دي، دقه شانتې په علم شرعي باندې ځان پوهه کول، په قرآن او سنت باندې ځان پوهه کول دام لازم او ضروري دي. باید چې دام زما او ستا د ژوند حصه وي. د دې حدیث په تشریح کې محمد بن صالح العثیمین رحمه الله یو خبره ذکر کړې ده په دې شرح د ریاض الصالحین کې. هغه وایي د علم دومره یو ناشنا عمل دی، دا دومره مهم عمل دی. فرمای وجميع الناس محتاجون الى العلم، الانبياء وغير الانبياء كلهم محتاجون الى العلم. واذا علم دومره مهم عمل دی، که نبی او که غیر نبی، که ولی او که تقی، هر سړی دې ته محتاج دی. ټول انسانان دې ته حاجتمند دي، ټول انسانان دې ته ضرورتمند دي. د دې د وجه نه زموږ خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې علوم سرچشمه ده، د چا په خبرو کې چې علم پروت دی، د چا د خولې نه هره خبرې راوتې پوره یو دریاب د علم جوړی. د جمعې په ورځ بیا خاص کر د الله سبحانه وتعالی نه د علم دپاره سوال کوو. قرآن کې الله سبحانه وتعالی خپل نبی ته فرمایي وقل رب زدنی علما. نبی که سوال کې که دعا کې نو دا دعا غواړه ورسه، رب زدنی علما، ای رب العالمین زما علم زیاد کا، ما ته په دې علم کې اضافه راکړه. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ 3 کرته په خطبه کې دا دعا غوښتله. او په نور روایاتو کې د الله د رسول نه د علم د زیادت لپاره داسې دعاګانې نقل دي: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. الله هر هغه علم را تراکي چې ما ته فائدہ راکړي، او الله چې کوم علم دې راکړی دی په هغې باندې ما ته فائدہ راکړي او زما په علم کې زیادت راولي. دلته یو نقطه د طلبه کرام رونه نوٹ کړئ چې زما او ستا خوږ نبی د علم د زیادت لپاره الله ته سوالونه کول، نو نقطه پکې دام پرته ده، صرف محض په محنت هم کار نه کېږي. که صحیح د علم حقیقي طالبي او علم زده کول غواړي، په قرآن او سنت ځان پوهه کول غواړي، نو د محنت سره سره، د کوشش سره سره، د ستړیاوي سره سره په شپه کې به راپاڅېږي، د فرض مونځ نه پس په عامو اوقاتو کې به د الله نه د علم د زیادت سوال هم کړي. بیا به الله سبحانه وتعالی درته علم درکوي. په دې موجوده وخت کې زما محترمو د علم حصول خو دومره آسان شوی، دومره سهولیات راوتی، والله چې سړی حیران شي. د دې ډېرو سهولیاتو د وجې نه زموږ د علم نه هغه برکت ختم شوی. کومه پختګي چې په دې علم کې پکار وي، کوم مضبوطوالی چې په دې کې پکار وي، هغه مضبوطوالی زموږ د دې علومو نه وتېری. د هغې وجه دا ده چې سهولیات ډېر شوي دي. زما محترمو، کله چې د خپلو سلفو واقعات د دې علم د زده کړې په باب کې سړی لولي، والله العظیم د سړي زړه دا غواړي چې نور ځان ته طالب علم هم نه وي. مړه په داسې سهولیاتو کې به موږ لا طالب علم وي، په دومره سهولیاتو او آرایشو او په عیش عشرت کې به موږ ځان ته طلبا یو. والله سړی حیران شي ورته. یو څو واقعات د جمعې خطبه ده، ټیم هم ډېر مختصر دی. یو څو واقعات به په دې باب کې بیان کړم د دې دپاره چې زموږ د دې علم سره شوق نور هم زیات شي. دا دومره اوږده موضوع ده، دومره ناشنا او ښکلي واقعات په دې موضوع باندې شته، که زه وغواړم 10 جمعې خطبې په دې باندې ورکوی شم د الله په فضل. ډېره وسیع خطبه ده او ډېره وسیع موضوع ده.
د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي، مشهور صحابي دی. ټول طلباو ته پته ده چې په حدیثو کې د ټولو نه زیات روایت د دې صحابي نه موږ ته نقل دي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نن چې د حدیثو کتابونه کلاو کې عن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره فرمایي، ابو هريره نقل کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. ابو هريره موږ ته یو عمل خي، بل عمل خي چې زمون خوږ نبی به دا اعمال کو. زما محترم ولی دی پس د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مهنتونه دي. دا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مدرسه کې ناستو، صوفه چې ورته ویل کېږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدرسه، او ډیر فقر او د غریبۍ ژوند. زه عموما د ملګرو ته خبره کوم چې دا مدارس په دې وخت کې غریبانان نه دي. تاسو د سلف تاریخ راوسپړئ، په هغه وخت کې مدرسې دا غریبانان پاتې شوي دي. د مدارسو ژوند د لوږې او د تندي، د کړاوونو او د تکالیفو وي. نن هم په مدارسو کې زمونږ استادو د خوراک قلتي، دا زمنم سهولیات ډېر شوي دي، خو دومره ډېر نه دي لکه څومره چې زه ویل غواړم د عامې دنیا په نسبت ډېر دي، خو د سلفو سره چې مناقشه وکړي په هغه نسبت ډېر دي. نو ډېر د فقر او د غریبۍ ژوند. مالدار صحابه کرامو به چې کله کجوري را لېږلې نو دغه مدرسې والاو ته به یې را لېږلې. دا وایي زه به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه د حدیث په زده کړه کې وم، وایي کله ناکله به وږی شوم، وایي لوږه به دې حد ته راورسېده، وایي دومره به وږی شوم، خوراک به دومره څه نه میلاوېدل چې ابو هريره به دومره وږی شو چې څه حده پورې خو به یې لوږه برداشت وه، چې کله به خبره د برداشت نه بهر شوه. وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض، زما راپاسېدم او په مغه مدرسه کې به نسکور سملاستم، او دا خېټه به مې د دې ځمکې سره ولګوله، او دې خېټې نه به مې زور ورکوه چې دا کلمې مې راټولې شي، لوږه لږه کمه شي. وایي دې حد ته به ورسېدم. وایي کله ناکله به په دې پړ مخې سملاستوم کار نه کېدل. اخر انسان یم، ځان له به په یو طریقه دوکه ورکم، په بله طریقه به دوکه ورکم، خو خېټه د وجود دی د تا نه خوراک غواړي که نه ورکوې نو هغه خو یې درنه غواړي، صبر خو ورته نشي ورکوې. وایي کله ناکله به په دې سملاستلو هم کار نه کېده. وإن كنت لأشد الحجر على بطني، زه ابو هريره به راپاسېدم د رسول الله نه مې حدیثونه زده کول، په خپله خېټه به مې کاڼي تړل د دې دپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیثونه زده کړم. نن چې د حدیثو په کتابونو کې د ټولو نه ډېر حدیثونه راغلي، د ابو هريره هغه لوږې، هغه تندې، هغه سختې دي چې الله سبحانه وتعالی ثمره ورکړه تر قیامته پورې ورسره رضی الله عنه. په مدارسو کې د ټولو نه زیات چې ډېرې دعاګانې کېږي ابو هريره رضی الله عنه ته کېږي، ځکه د حدیثو په کتابونو کې د هغه نوم ډېر دی کنه. د ده شاګرد محمد بن سیرین رحمه الله مشهور معبر دی، دا تعبیر الرؤیا کتاب یې لیکلی دی، صحیح بخاري کې دی. وایي کله ناکله به زما استاذ ابو هريره رضی الله تعالی عنه د ډېرې لوږې د لاسه د عایشې رضی الله تعالی عنها د حجرې مخې ته راپرېوته، او په داسې انداز به راپرېوته چې خلکو به ګمان کول چې ګویا یو لیونی په دې خاورو کې پروت دی، وایي خلک به تېرېدل. ویرا انی مجنون، په ما به د لیوني ګمان کوو، د دې خلکو د خپې به زما د دې سر سره لګېدلې، او چا به رامانې په ښو خپې کې خوستې، او چا به په دې سر خپې کې خوستې، خلکو خو نه پېژندم. وایي وما بی من مجنون، وایي ابو هريره به لیونی نه و، مجنون نه و، د ډېرې لوږې د وجې به بېهوشه شو، په لاره کې به راپرېوتې. دا د دغه طلباء کرامو د علم واقعات دي. والله چې کله د سړي په ذهن کې دا پراتی که په مدرسه کې سپوره روټۍ ورته میلاو شي، والله دا ډېر شکرونه ادا کوي. زمونږ په دې مدارسو کې بعضې طلبا که دال ورته لږ شانتې سپور میلاو شي، والله شکایتونه کوي.
قسم دې تاسو لایق د دې خبرې تاسو حقدار د دې خبرې چې تاسو د غوښو او د چرګانو نه ما سوا بل شی نه وی خوړلې ځکه د الله د دین په زده کړه کې راوتی یې خو سبا کې خپل مالی وسعت ته هم ګورو کنه د دین د مشرانو چې دا واقعیت په دې تاریخ کتابونو کې نقل دي دا د دې لپاره نقل دي چې ما او تا علم کوو دا هغوی دا واقعیت مو مخې ته پراته نو کومه لوږه چې رارسي کومه تنده چې رارسي کومه سخته چې رارسي دا به د هغوی واقعاتو په ذریعې سره موږ ته تسلي میلاوي چې ستا به څه لا لوږئ ته خو به د لوږې د وجې په مدرسه کې کله بېهوشه شوی نه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د لوږې د وجې بېهوشه شوی هم دی عبد الله ابن عباس مشهور صحابي مفسر قرآن ترجمان القرآن حبر هذه الامه د دې امت د ټولو نه لوی عالم د تفسیر په باب کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاکاو د تر زوی دا وی لما مات رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کله چې خوب نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصت شو قلت للانصاري وی زما یو ملګری نه ما سره یو انصاری دی وی ما ورته ویل چې انصاری ملګری ستاسو خیال دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو زمونږ عمر وسلا ورکوټه دی واړی ماشومانی موږ د الله د رسول سره ډیر وخت نه دی تیر کړی ډیر ور سره نه پاتې شوی راځه په دې امت کې مشران صحابه موجود دي موږ د الله د رسول نه ډیر حدیثونه نه دي زده کړي راځه د دې مشران صحابه کرامو نه به زده کو چې زمونږ نبی موږ ته څه ویلي دي هغه موږ ته راوښیي د حدیثو په زده کړه کې راځه ما ورته به وځو وایي ما ته هغه انصاري ملګري وویلي چې عبدالله ابن عباس ورکوټې ماشومې په خپل ځای کېنه چې په دې امت کې کبار علما موجود دي کبار صحابه موجود دي ابو بکر صدیق ته کې شخصیت لا موجود دی عثمان غنی موجود دی علی موجود دی عمر فاروق موجود دی دا هغه صحابه دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مړي ژوندي په جنگ او دغه شانتي پراحت په هر محاذ پاتې شوي دي نو چې خلک تعالی راضي او د تانه علم حاصلوي او تا ته به محتاج دا به پریدي دا خلک به ټول تا ته محتاج کیږي په قلار کې نه وي وی ما خپل همت ونه بیلم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی د حدیثو په زده کړه کې د رسول الله حدیثونه مې زده کول وی یو تکیه به مې ځان سره راواخسته د کوم صحابي په باره کې به چې راته پته ولګېدله چې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو روایت اورېدلی یو حدیث یې اورېدلی چې هغه حدیث ما نه دی اورېدلی وایي زه به روان شوم تکیه به مې راواخسته د هغه د کور مخې ته به کېناستم ګیټ به مې نه ډبوم داسې نه چې د ده د آرام ټیم خراب کړم په تکیه به مې سر کېښوسته په خاورو کې به پروت وم وایي کله ناکله به داسې وشو چې ګرد او غبار به دومره ډیر شو هوا به راوالوتله دا ګرد او غبار به دومره ډیر شو چې زما په دې خوله او پوز او سترګو کې به راننوته وایي د کوم صحابي کور ته به چې تلم چې هغه به راووته او زه به یې ولیدلم راته وبه یې ویلي یا ابن عم رسول الله ای د رسول الله د کاکا او د تره زویه ما ته به دې ویلی زه به راغلی یم تا دونه تکلیف کړی دی چې زما خواله راغلی وایي نه زه حاجتمند یم زه ستا خواله راغلی یم دوه خبرې دلته نوټ یو په دې موجوده وخت کې د علم دومره سپک شوی دی چې موږ په 50,000 روپۍ باندې خپلو بچو ته قاري صاحب نیولی کور ته راغواړو چې زما بچي دومره قدرمند دي دومره عزتمند دي دا دومره نازولي دي چې د الله د کتاب دپاره ټیم نشته چې دوی لاړ شي قاری صاحب ته به تکلیف کې ته به زحمت کې ته به راځي زما بچو ته کور کې خایا
عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د الله د رسول د تر زوی دی. صحابه کرامو به ډیر قدر کو ځکه وې د رسول الله د کاکا زوی دی. نو کاغه امر کړی چې دی بلانکی صحابي ته دا حدیث معلوم دی راشه ماته بیان کړي. نن به داغه د علم نه دومره پیس خور شوی وي په دومره نخرو چې هغه د حدیثونه زده کولې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې هغه زده کولې. نن به دا ویل کېدل په تفسیر کې چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې تفسیر داسې کړی هغه د دې تفسیر داسې نقل کړی هغه دلته دا قول کړی والله که چا داسې ویلې خو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ځان وکړو خپل بدلل. نو په دې کې سبق دا پروت دی معنا په دې کې دا پرته ده مطلب د دین دا روزي که علم زده کول غواړي او قرآن او سنت ته محتاج او ځان محتاج غړي خپل بچونه انسانان جوړي نو ټیوشن لپاره قاری سي کور ته مرا غواړه دا بچی د جمعه ته ولېږي چې نور ماشومان سره کینی او په دې جمعه کې سي انسانان د دنه جوړ شي. الله کرانه په داسې حالت کې علم وکړي چې بچي بیٹک ته راو باسي او قاری سي بوله راغواړي. وروسته یو څو واقعات په دې کې وایم که علم حاصلول غواړي مزل به ورته کې سفر به ورته کې رحله به ورته کې ځان به ستړی کې بستره به پرېږدي بچي به پرېږدي مور او پلار به پرېږدي مسافري به کې بیا به درته الله سبحانه وتعالی علم درکوي. دا علما چې دلته ناست او په دې منبر ولاړ دي دا داسې نه دي چې د بسترې نه راپاڅېد او دلته رال تاسو ته ودرېدم. د دې نه شاته 10 کاله دې علماو سفرې کړي دي 10 کاله دې علماو خپلې جامې خپلې کپړې په خپله اینځلې دي 10 کاله دې علماو چېرته غوړه روټۍ او غوړه ترکاري خوړلي. پس د دې محنته دا دلته ولاړ دي د دنه عالم جوړ شوی د دنه قاري او شیخ الحدیث او مفتي جوړ شوی. نو که خپل بچی شیخ الحدیث او مفتی او قاری او عالم ګټل غواړي نو بچی ته دا درس ورکړه چې بچی لوګي او تندې لګي تیرې کا د جمعه ته پورې مزل کوا. والله په علاقه کې جمعه دې مونږ نه دونه غیرت وته چې بچی دلته نشو را لګي. دویمه خبره په دې واقعه کې هغه دا و چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ علم په کوم حالت کې حاصلو والله که قالینه و په داسې حالت کې حاصلو چې په خاورو کې بناست په لاره کې به ولاړو هغه صحابي به چې راووتل د هغه نه به په لاره کې تپوس نو که ستا په مدرسه کې کارپټ نه وي قالینه نه وي د راحت شی نه وي کرسۍ نه وي په ځمکه کښېنه علم ته که محتاج علم حاصله په ځمکه حاصل کا والله هغه علم چې تا بغیر د پزکی په دې خاوره ورته ناستې حاصل کړی او هغه علم چې تا په دې پستو قالینو کې حاصل کړی والله که د هغې نه دونه خیر خور شوی څونه چې د خاورې د ناستې نه خور شوی په غربت کې صحابه کرامو دا کار کړی نن دنیا د هغوی د خبرو نه علم زده کوي د هغوی په خبرو کې مونږ ته علم پروت چې د حدیثو په کتابونو کې د هغوی خبرې لولو مونږ نه علما جوړي. جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي داوی بلغني عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رسول الله په صحابه کې د یو صحابي په باره کې ما ته پته ولګېده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث اورېدلی داسې حدیث یې ترې اورېدلی چې ما نه دی اورېدلی ما ته د هغې پته نشته. څو حدیثونه یو حدیث څومره دا خبره یاد وساتئ یو حدیث وی فابتعت بعیرا د یو حدیث د زده کړې دپاره صرف یو حدیث دی یو حدیث ما تا ته حدیثونه هیڅ قدر او قیمت نه لري دا یو حدیث قیمتي انسانان د قیمتي خبرو قدر ګوره وی د یو حدیث دپاره فابتعت بعیرا یو اوښ مې واخسته په هغې باندې مې د سفر زادره ساز او سامان وتړل سرت الیه شهرا یو میاشت مې مزل شروع یو میاشت مې د یو حدیث دپاره سفر وکړ یو اوښ یې واخسته یو میاشت سفر یې وکړ وی حتی اتیت الشام په بعض روایت کې راځي داسې حتی قدمت الشام
تر دې چې زه شام ته راورسېدم وای دغه صحابي کور ته ورغلم قلت للبواب په دروازه چې کوم سړی ولاړ ورته ومې ویلې منډه ورشه ورته ووایه چې ان جابرا علی الباب جابر رضی الله عنه راغلی دی د کور دروازې مخې ته دی ولاړ دی ورته اواز کوي چې راوځي هغه چې ورغلی ورته وایي جابر په نوم څوک راغلی دی اواز کوي درته وایي کوم جابر دی تپوس دې وکړه جابر بن عبدالله جابر بن عبدالله راغلی د مکې نه چې دا راووتل ورته وایي ته کوم جابر یا جابر بن عبدالله جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه وایي ورغلی وایي جابر بن عبدالله راغلی ورته راووتل وایي غاړه یې راکړه او ورته ومې ویلي نور غرض مې نشته صرف د یو مقصد دپاره راغلی یم چې تا د رسول الله د خولې نه یو حدیث اورېدلی د رسول الله یو حدیث تا ته معلوم دی ما هغه یو حدیث نه دی اورېدلی صرف د هغه یو حدیث د زده کړې دپاره راغلی یم هغه راته وښایه داسې نه چې یا زه مړ شم یا ته مړ شي د امت د هغه روایت نه خبره پاتې شي نن څومره روایات دلته لوستلی کېدل په کار خدا وه چې د طلباو دومره رش وي چې دا مسجد څه کې چې موږ دې خوا په کورونو والا ته ویلی وي چې دا ځایونه لږ خالي کوي طلبا نن ډېر راځي نشته د علم قدر نشته دا چې کوم راغلي وي یو پېره په زړه کې خامخا الحمدلله ووایي چې الله دومره توفیق درکړي چې د حدیثو د زده کړې دپاره راغلی دا د سما او د قرات چې کوم مجلس دی په دې کې څه ویلی کېږي خو دا روایات ویلی کېږي که نه ویلی کېږي الله دې شیخ عبدالله سرتاج حفظه الله تعالی ته اوږد ژوند ورکړي دا علم په دې باب کې ماشاءالله ډېر مهارت هم لري او دلته دا ژوندی ساتلی دی ګینې دا زموږ د دې پښتونخوا نه هغه ورکېدونکی دی ټولېدونکی دی شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله ژوندی ساتلی و د هغې نه مخکې شیخ غلام الله رحمتي رحمه الله رحمتا واسعه ژوندی ساتلی و او اوس په دې دور کې د شیخ څه شاګردان او دلته زمونږ دا شیخ عبدالله سرتاج حفظه الله والله د دې نه فایده واخلئ دا واقعیت په دې غرض درته ویم چې دې جومات ته راتګ درته خوند درکړي د ده نه دا حدیثونه اورېدل درته خوند درکړي والله موږ خو مسافرین دومره نه ده کړي راواخلئ د سیرت واقعیات ته راواخله د امام زهبي رحمه الله کتاب راواخله د ابو غده عبدالفتاح کتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل راواخله پکې د سلفو دا واقعیت دا باب راواړوه چې تا ته پته ولګېږي دا غوږونه دې سره شي او سنګار یې وکړي چې د علم په زده کړه کې دومره اوږده مسافري مشهور محدث دی بقي بن مخلد د ده په باره کې راځي د کور نه راووتل 20 کاله مسافري وکړه علم زده کړه بیا رالی او بیا د کور نه راووته بیا یې 14 کاله مسافري وکړه بیا رالی او بیا د کور نه راووته بیا یې 8 کاله مسافري وکړه بیا رالی مونږ خو 2 میاشتې هم نه کړي که چېرته یو هفته هم د کوم عالم سره تېره کړه بیا دا ګمان کوو چې د وخت محدث د مانه بل نشته داسې ده که نه ده دا واقعات وګورئ بیا به درته علم خوند درکړي قسم دی بس بیا به ته پوه شي چې زه طالب یم که نه یم ما د هغه سلفو په شان طالبي کړې ده که نه ده کړې ابن منده رحمه الله چې د کور راووتل د 20 کالو په عمر کې ګیره لا نه ده راغلې او 15 کالو په عمر کې بېرته راواپس شو چې ګیره یې تکه سپینه وه ابو سعد السمعاني رحمه الله د ده په باره کې راځي یو پېره د کور نه ووته 8 کاله مسافر بله پېره ووتل 6 کاله مسافر په بله پېره ووتل 4 کاله مسافر و بیا رالی دا علم یې حاصلو دا هغه واقعات دي چې حیران شي ورته سړی بقي بن مخلد رحمه الله په باره کې راځي چې دا د امام احمد بن حنبل رحمه الله په شاګردانو کې دي د دې علم د دې زده کړې دا واقعیت چې سړی ولولي والله حیران شي ورته سمع عبرت چې سړی اخستی شي او د علم سره شوق پیدا شي دا د اندلس نه روان شو بقي بن مخلد الاندلسي رحمه الله تعالی د اندلس نه روان شو بغداد ته امام احمد بن حنبل رحمه الله خواته لاړې وی بغداد ته چې ورسېدلم چا راته یو غټ جومات وښودل جامع مسجد دارالسلام په نوم باندې
وی هغه جومات ته داخل شو مخکې به داسې وي لکه څنګه چې دلته د قرات او د سما مجلس او داسې حلقه لګېدلې وه او د دې نه پس بیا یو سوالات او جواباتو نشست چلیږي وی دقه شانتې په بغداد کې داسې علمي حلقې لګېدلې وی په هغه علمي حلقه کې یو حلقه دلته په دې جامع دارالسلام کې هم لګېدلې وه چې زه راننوتم چې ګورم څه طالبان ناست دي او استاد ناست دی او خپل منځ کې درس شروع دی درس چې کله ختم شو ما د چا نه تپوس وکړو چې دا څوک دی دا استاد څوک دی چې دلته درس پړاوی وی ما ته وویلی شو چې دا یحیی بن معین رحمه الله د وقت محدث یحیی بن معین رحمه الله دی وی زه د درس په حلقه کې کېناستم درس چې ختم شو طلباء کرامو د خپل استاد نه د جرح او تعدیل سوالات شروع دا نن چې تاسو په کوم علم او په کوم فن راجمع شوي دغه شانتي وي راجمع شوي د یو راوي په باره کې به شاګرد تپوس وکړي چې استاد د دې په باره کې د څه خیال دی نو که چېرته به په هغه باندې جرح و نو جرح به یې ذکر کړه که تعدیل و تعدیل به یې ذکر کړه دا وی ما تپوس وکړه د یو کس په باره کې جواب یې چې راکړه بل تپوس مې وکړه بل تپوس مې وکړه بل تپوس مې وکړه څلورم تپوس مې چې کوو نو ټولو طلبه کرامو راته وویلي چې دا ته څه کې دومره بې انصافه انسان یې چې داسې تپوسونه د دې استاد نه ته کې موږ د څه دپاره راغلي موږ ته موقع راکړه چې موږ د خپل استاد نه تپوس وکړو وایي ما ورته ویل چې دا اخرنی تپوس کوم بس وایي یحیی بن معین رحمه الله سر راوچت کړه راته ویې ویل چې وکړه وایي ما ورته ویل چې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په باره کې د څه خیال دی دا څنګه سړی دی په دې جرح وکړه یا تعدیل وکړه د دې په باره کې مې خبردار وایي زما غونته کې یو کمزوری انسان په داسې علم باندې خبره وکړي زما غونته کې یو کم علمه انسان د هغه په باره کې به څه تبصره وکړي هغه خو ثقه نه ثقه فوق ثقه ثقه د پاسه ثقه دی چې د تعدیل هغه اعلی جهت یې ورته وچړل وایي هغه خو بیخي ثقه دی او صرف ثقه نه فوق الثقه دی وایي چې کله مجلس ختم شو نو ما د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په باره کې د کور په باره کې د خلکو نه تپوس یحیی ابن معین رحمه الله چې جواب راکول په هغه وخت کې د یحیی ابن معین رحمه الله امام احمد ابن حنبل رحمه الله متعلق تعدیل داسې و لکه په موجوده وخت کې چې سړی د هغه چا تایید وکړي چې کوم خلک حکومت ته مطلوبي کویش مثال په طور باندې حکومت اعلان کړی دی چې دا پلانکې سړی موږ ته مطلوب دی او زه راپاڅېږم او ووایم چې دا ښه سړی دی داسې ویلی شي په هغه وخت کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله باندې د وخت حکمران پابندیانې لګولې وي نظر بند کړی او د هغه سره په ملاقات پابندیانې وي د کور نه هغه نه شو راوتې د هغه درس نه شو پرېښوستل کېدی د هغې باوجود یحیی ابن معین رحمه الله دې طالب ته د هغه په باره کې د هغه تعدیل ذکر کړي وایي وروسته مې د خلکو نه تپوس کوو چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله کور چېرته دی وایي چا داسې کلاو خبر هم نه شو راکولی خو په اشاراتو کې راته وښودل ما وپېژند وایي لاړم ګیټ مې وډبو چې راته ویې ویلې څوک امام احمد ابن حنبل رحمه الله راووتل وایي ما ورته ویلې غریب الدیار مسافر یم د ډېر لرې نه راغلی یم ابو عبدالله ستا خواته راغلی یم د دې دپاره بل هېڅ غرض مې نشته چې تا نه د رسول الله حدیثونه واورم زده کړم ویې لیکم امام احمد ابن حنبل رحمه الله راته ویل څومره د لرې نه راغلی وایي ما ورته ویل ډېر د لرې نه وایي د افریقې نه به راغلی وایي ما ورته ویل چې افریقا خو نږدې ده افریقې نه هم لرې راغلی یم د هغه اطلس نه راغلی یم دا سیندونه دا دریابونه دا ټول شیزونه مې په دې خپلو خپو باندې پیدل مزل کړی او ستا خواته راغلی یم امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې واورېدل چې یاره ته د اندلس نه راغلی د دومره لرې نه راغلی زه خو تا ته د سبق ویلو ته تیار یم حدیثونه درته ښودی شم خو زما خبره واوره زما مجبوري ده د وقت حکمران په ما پابندي لګولي زه چا سره ځان سره شاګرد نشم پرېښوستی د درس حلقه نشم جوړوی په جومات کې نشم کېناستی وایي ډېر پریشان او ډېر خفه وایي ما سوچ کوو چې ما ته څه پته وه چې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله داسې حالت چې د وخت حکمران په ده پابندي لګولي
نن که زمونږ په علماو پابندي نه لګېږي دا څه ناشنا خبره نه ده، دا څه د تعجب خبره نه ده، دا څه نوې خبره نه ده. د سلفو تاریخ راوسپړه، د امام احمد ابن حنبل رحمه الله غونته کې شخصیت باندې حکومت وقت پابندي لګولې، د هغه په درس پابندي وه. زمونږ د هغه د ښه ځوانان کېدی شو، دا پابندیانې زمونږ علماو ته هر وخت متوجه. وی ما ورته وویل چې ابو عبدالله په ذهن کې مې یو معقول تجویز راغلی، درته بیان یې کړم. وی راته وویلې وی زه به داسې وکړم چې زه به دلته په سرای کې د خپل ساز او سامان کېږدم او دا سرای به ونیسم، په هغې کې به شپه کوم، بیا به سهار ګنده کپړې، شلېدلې کپړې، بدبودارې کپړې، د خیرمارانو کپړې، د سوالګرو کپړې واچوم او لاره کې به روان یم او دا چغې به وم چې ما ته د الله د رضا دپاره څه پیسې راکړئ، سوال به غواړم، خیرات به ټولوم. په هغه وخت کې د دې فقیرانو دا چغه وه اجر رحمکم الله، څه راکئ الله به اجر درکړي، الله دې در باندې رحم وکړي. زمونږ په دې زمانه کې دا فقیران چغې وایي د الله پر نامه یې راکړي، داسې وایي که نه وایي؟ په هغه وخت کې به دې فقیرانو دا چغه واله اجر رحمکم الله. وی ابو عبدالله زه به سرای ته ځم، شپه به کوم، مسافر به یم، هلته به پروت یم، په دې علاقه کې نه یم، نه مې څوک پېژني نه څوک پېژنم. شلېدلې کپړې به واچوم، بدبودارې کپړې به واچوم، د فقیرانو کپړې به واچوم، داسې کپړې به واچوم چې خلک به مې د هغه کپړو د وجې ځان ته نه رانږدې کوي، او دا چغې به وایم چې د الله د رضا لپاره څه راکئ، اجر رحمکم الله. په دې لاره کې به روان یم، اخر دا چې ستا کور ته به ودرېږم چې ما دا اواز وکړو ابو عبدالله ته به راوځي او ما ته به په ولاړه ولاړه یو څو حدیثونه وي او زه به یې زر زر ولیکم چې په قایله مې علم نه حاصلو. والله ډېر زیاته په غټه بدبختي وایي زما وستا. وایي شلېدلې کپړې به د علم د زده کړې دپاره، د حدیثو د زده کړې دپاره واچوم او تا ته به راځم او ته په ولاړه ولاړه کېنم به نه، تکیه مې دې نه والي، ښایسته اعلی بالفین دې را سره نه وي، ښایسته کپړې مې دې نه وي، د فقیرانو بدبودارې کپړې په ولاړه ولاړه راته یو حدیث یا دوه حدیثونه وایه، امام احمد د تا نه به زده کوم او لیکم به. وایي دا طریقه مې کوله تر دې چې 300 حدیثونه مې ولیکم، 300 حدیثونه مې یاد. وخت تېرېدل په دې کې کوم حکمران چې په ما باندې پابندیانې لګولې وي هغه واثق بالله، وایي په دغه وخت کې دا مړ شو او دا ختم شو، حکومت یې ختم شو، بل بادشاه او بل کس راغلی چې د هغه متوکل علی الله نوم. د ده په باره کې علما وایي چې دا د اهل سنت والجماعت نه او دا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په محبینو کې چې کله دا حکمران شو نو فورا چې په امام احمد ابن حنبل رحمه الله کومې پابندیانې وې ختمې کړي. دا عالم دی درس به کوي، جومات کې به ناست دي، د ده درس به ازاد وي، دته به طلبا ناست دي، کومه نظربندي چې په هغه لګېدلې وه هغه یې ختمه کړه. په دغه وخت کې بقي بن مخلد رحمه الله یو څو ورځې نه دی راغلی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته چا وویلې، هغه د چا نه تپوس وکړو، وایي بقي نه ښکاري، مخکې راتلل اوس نه ښکاري، ولې؟ چا ورته ویلې بیمار دی، په سرای کې پروت دی. د سرای مالک داسې کار کړی دی چې دا ورته فقیرانو د سوالګرو لباس به یې اچو، د حدیثو زده کړې دپاره به تله. د هغه په زړه خوږ شوی دی چې دا ګینه ډېر نیستمن او غریب انسان دی، په دغه سرای کې مفت تفریح دی او پیسې به یې ترې نه اخېستې. وایي زه بیمار شوم او دومره بیمار شوم چې شدیده تبه وراماني. د دې سړي مالک په ما ویرېدل چې دې سړي له مې مفته ځای ورکړی، هسې مې وسولی دی، هسې مې کمره ورکړې، داسې نه چې دا مړ شي سبا به خلک وایي د هغه سړی د هغه ملوثه سړی ده چې دلته یو مسافر مړ شوی، زما سړی به بدنامېږي، وایي دا وباسم. یو ملګری دی هغه ته یې وویلې دا سړی بیمار شوی دی، وایي داسې نه چې راته مړ شي. نو وایي هغه ملګري زه پېژندم، وایي هغه ورته وویلې چې دا الله بنده دا خو د امام احمد ابن حنبل رحمه الله شاګرد دی، ته د ده نه څه خبرې؟ وایي د سړي مالک هم د امام احمد ابن حنبل رحمه الله سره مینه او محبت و. هغه په دې نور هم خوشحاله شو چې داسې سړي له مې ځای ورکړی دی او مفته مې اوسولی دی.
چې زما د کوم عالم سره مینه ده د هغه دپاره راغلی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله ته چې پته ولګېده چې زما شاګرد بیمار دی، وایي سر یې ته رالی او په دې سر یې راته لاس کېښوستل او راته ویې چې الله دې شفا درکړي او صبر وکړه انشاءالله الله به په دې اجر درکړي. نو په دومره سخته کې بقي بن مخلد رحمه الله علم حاصل وایي چې کله به د امام احمد ابن حنبل رحمه الله درس حلقې ازادې شوې نو امام اهل سنه ابو عبد الله امام احمد ابن حنبل رحمه الله به خلکو ته ویلي دا ځای خالي کوي، ما سره نږدې بقي بن مخلد کېنوئ، دا زما خواته کېنوئ، زما سره نږدې کېنوئ د حدیثو زده کړې دپاره چې دا ناست دي چې زه دته ګورم او دا ماته نږدې ناست دي. ولې؟ وایي دا خو هغه طالب دی چې دته سړی حقیقي طالب ویلی شي. د په سخته کې زما نه علم زده کړی دی، د په سخته کې حدیثونه زده کړي دي. نو څه مو خیال دی د دغه واقعاتو په نسبت زمونږ په ژوند په راحت کې نه دی؟ په دې قالینو باندې ناسته دا یو غټ نعمت نه دی؟ دې لیک ته ناسته دا یو غټ نعمت نه دی؟ والله هر نعمت به تاسو ښکل کوئ او شکرونه به ادا کوئ. دا پنسل چې په صحیح طریقه باندې مې ته میلاو شوی دی چې هېڅ محنت به نه کوي، بالپن دا دومره غټ نعمتونه دي. سلفو د دې دپاره دومره سختې تېرې کړي. قاضي ایاز رحمه الله په دې ترتیب المدارک کې د عبدالرحمن ابن قاسم رحمه الله یو واقعه راوړې. د اخرنۍ واقعه ویم خبره ختمه. عبدالرحمن ابن قاسم رحمه الله د امام مالک او د امام لیث رحمه الله په شاګردانو کې دي او عام شاګردان نه ښه په مایه نازو شاګردانو کې دي. د ده په باره کې دا واقعه داسې راوړې ده. وایي دا یو ورځ د امام مالک رحمه الله سره په حرم کې ناست وایي د درس حلقه لګېدلې وه. یو کس رالی چې د مصر نه د حج دپاره یو قافله راغلې وه او هغه کس چې راغلی ویې کتل چې دلته د امام مالک رحمه الله حلقه لګېدلې ده. نو خلکو ته به یې تپوسونه کوو چې هغه حلقې والا چېرته ناست دی، امام مالک چېرته ناست دی، چېرته درس وایي. وایي چې کله حلقې ته رانږدې شو وایي تپوس یې وکړو چې ابن قاسم څوک دی؟ وایي ټولو طالبانو زما طرف ته لاس ونیول چې دا دی. وایي زما خوا ته رالی. وایي زه یې رانږدې کړم او غاړه یې رانه واخیسته او په تندي باندې یې ښکل کړم. ډېر تعجب یې وړم چې دا ځوان څوک دی او دومره ناشنا لباس یې اچولی، تک سپین لباس. وایي هغه داسې خوشبو لګولې وه چې دومره ښایسته او دومره مزېداره خوشبو وه چې د هغې ښایست او د هغې مزېداروالی وایي زه په خوله نه شم بیانوي. وایي وروسته مې چې تپوس وکړه هغه زما زوی و. وایي زه چې کله د کور نه راوتلم د علم په طلب پسې وایي ما خپلې ښځې ته وویلې چې ای زما ښځې په ډېر اوږد سفر باندې روان یم، ډېر لرې روان یم، د راتګ مې پته نه لګېږي او د نه راتګ مې پته نه لګېږي. کېدی شي چې راشم او کېدی شي چې رام نه شم. اوس تا ته اختیار دی که زما په نکاح کې پاتې کېږي او که د ما نه طلاق اخلي. زه په لرې سفر روان یم، د حدیثو زده کړې دپاره روان یم، د رسول الله حدیثونه یادوم، د دې دپاره مسافري کوم. څه ناشنا سفر نه دی چې داسې حالت کې خپل زوی پرېږدي چې دا خېټه کې دی او د ده کډه حامله ده په خېټه باندې ماشوم دی. څومره حساس حالت. زمونږ طلبا د مدرسې نه را روان دي وایي کډه مې بیماره ده هغې له ځه دا مدرسې ته روان دی په داسې حالت کې چې کډه یې بیماره ده. وایي ښځې ته مې وویلې ستا خوښه ده که طلاق اخلي او رانه جدا کېږي او بل چا سره واده کې اختیار در کوم، ښه په خوښه یې در کوم، او که زما په نکاح کې پاتې کېږي. وایي نه تا نه څنګه طلاق اخلم، ستا په نکاح کې پاتې کېږم. وایي هغه ماشوم پیدا شو، هغه غټ شو، نوجوان شو، تر دې چې دې کال هغه حج ته راغلی دی او ما سره میلاو شو. د هغه نوجوان دی زما زوی.